د بلخ ولایت د والي په ګډون د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د والیانو، امنیه قمندانانو او د استخباراتي مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه د بدخشان ولایت په کوربتوب ترسره شوه. په دغه غونډه کې چې له مرکز کابل څخه لوړپوړو چارواکو هم پکې ګډون درلود، د نشهیي توکو پر وړاندې په جدي مبارزې د ټینګار ترڅنګ د سراسري امنیت ټینګښت، خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او دغه راز د قانونو د کیندنې په برخه کې د منظمو پلانونو جوړولو باندې خبرې وشوې. د یادې غونډې پر مهال مسؤلینو د قانونو د کیندنې په تړاو وویل چې دغه پروسه باید په ډیره شفافه ډول تر پوره څار لاندې پر مخ بیول شي، څو په دې برخه کې د فساد له رامنځته کېدو څخه مخنیوی وشي او دغه راز دی په دې اړه خلکو ته هم عامه پوهاوی ورکړل شي. ورته مهال د امنیت په اړه هم ټینګار وشو، څو امنیتي مسؤلین په خپلو اړوندو سیمو کې د چیک پوسټونو په رامنځته کولو سره د بلواګرو او د فساد خپرونکو مخه ونیسي او دغه راز دی د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او په دې تړاو دی د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان په هر اړخیزه توګه پلی شي. د دغې غونډې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي له ګډونوالو څخه مننه وکړه او د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته کولو په موخه یې د دا ډول غونډو ترسره کول مهم وبلل. نوموړي دغه راز وویل چې د دغو دواړو زونونو ترمنځ د پوره همغږۍ پر اساس دې هڅه وشي څو د خلکو ترمنځ یووالی رامنځته او د بلواګرو مخه دې ونیول شي او همدارنګه یې زیاته کړه چې په عمومي فضا کې نیوکې کول د عامه ذهنیتونو د بیا باورۍ لامل ګرځي او باید دغه نیوکې په مستقیم ډول له اړوندو مسؤلینو سره شریکې شي. په دغه غونډه کې له کابل څخه هم راغلو چارواکو ورته ناستې ډېرې اغېزمنې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په بېلابېلو برخو کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ټول فرمانونه په جدي توګه پلي شي چې له دې سره یاده غونډه هم پای ته ورسېده.